سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یو سړی قصه کوي او وایي یو ماشوم هندي رکشه ډکه کړې وه او د رکشهوان ښي خواته په یو کوچني ځای کې یې ځان ځای کړ. چپ لاس یې د رکشهوان د سیټ شاته وویست. زه ورته له پیله متوجه وم. لستوڼي یې د تڼۍ پر ځای په تار تړل شوی و. زړې او شلېدلې جامې یې پر تن وې. زړه کې مې راغی چې کاش فرصت برابر شي یو څو ټکي خبرې ورسره وکړم. له نیکه مرغه د بېسودو پله سره زما خوا کې د شا سیټ 2 کسان ښکته شول. نو ماشوم شاته راغی او خوا کې مې کېناست. ما له فرصته په استفادې خبرې ورسره پیل کړې. ما ورته وویل دا رکشهوان دې څه کېږي؟ فکر مې کړی و شاید مشر ورور یا بل کوم خپل به یې وي. ماشوم ځواب راکړ هیڅ مې نه کېږي. ټوله ورځ نورې رکشې ډکوم او مازدیګر بیا د ده رکشه ډکوم، دی مې په بدل کې تر کوره را رسوي. بیا مې پوښتنه وکړه په یوه ورځ کې څو ګټې؟ راته یې وویل کله 50 او کله 100. ما وویل که 100 وګټې څه پرې کوي؟ ځواب یې راکړ نیمې مې مور ته ورکوم او نیمې مې خپله خزانه کې اچوم. ما ویل چې خزانه دې ډکه شي بیا به څه کوي؟ ویې خندل لکه همدا اوس یې چې ډکه خزانه سترګو ته راغلی وي او په معصومیت یې ځواب راکړ. ما ته ومې یخني ده، یوه کورتۍ ځان ته اخلم او مور مې وایي چې مکتب کې دې شاملوم، نو په پاتې پیسو د مکتب جامې اخلم. لاړې یې تېرې کړې. ویې خندل او بیا یې راته وویل مکتب زموږ کور سره خوا کې دی، لرې نه دی. 100 افغانۍ مې ورکړې. ما ویل دا هم در سره په خزانه کې واچوه چې ژر ډکه شي او د مکتب جامې پرې واخلې. په کمال د خود اعتمادۍ یې له اخیستلو انکار وکړ، خو زما په اصرار یې اخر واخیستې او له خپل کور سره له رکشې ښکته شو.